د ایران په ختیځو پولو کې له یوې وسلوالې ډلې سره د ایراني ځواکونو نښته. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ده. د ایران په ختیځو پولو کې له یوې وسلوالې ډلې سره د ایراني ځواکونو نښته. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هیواد ختیځو پولو سیستان او بلوچستان کې پوله ساتو ځواکونه یې له یوې وسلوالې ډلې سره نښته کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت رسمي خبري اژانس ایرنا د سیستان او بلوچستان د پوله ساتو ځواکونو د قومندان له قوله لیکلي چې په نښته کې د وسلوالې ډلې یو غړی وژل شوی دی. ایرنا په خپل ریپورټ کې د دې ډلې نوم نه دی اخیستی او یوازې د ترهګرې ډلې په نامه یاده کړې ده. همدارنګه د ایرنا ریپورټ کې د نښتې کاره ځای هم نه دی په ګوته شوی. د ایران د دولتي رسنیو په ریپورټونو کې ویل شوي چې په دې جګړه کې د یوه ایراني پوله ساتونکي په ګډون یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. د ایرنا ریپورټ چې په یو شمېر نورو ایراني رسنیو کې هم خپور شوی پکې راغلي چې دا وسلواله نښته له مخکې پلان شوې وه. دوی لیکلي ایراني ځواکونو په پام کې لرله چې کمین ورته ونیسي او یا د وسلواله ډله محاصره کړي. د ایران د ختیځې پولې کړکېچن حالت له وروستیو میاشتو راهیسې د ایران په ختیځو پولو کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. د تېرې جون میاشتې په لومړیو کې د ایران او د اسلامي امارت د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته کې د دواړو خواوو څو پوله ساتونکو ته مرګ ژوبله واوښته. بلخوا د ایران د پوله ساتو ځواکونو قومندان وروستۍ هغه جګړې ته اشاره کړې چې د مې میاشتې په 21 د پاکستان سره په پوله د جیش العدل ډلې په برید کې د دې هیواد 15 پوله ساتونکي ووژل شول. دا برید په سیستان او بلوچستان کې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو خونړی برید و. یوه نیمه میاشت مخکې هم په همدې سیمه کې 2 پولیس له وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي وو. د جیش العدل سربیره چې ځان د عدالت او مساواتو پوځ په توګه پیژني، د ایران ختیځه پوله د نشه یي توکو قاچاق کوونکو او حکومتي سرتیرو د مقاومت ځای هم دی. د یادونې ده چې ایران کې د اعدامونو لویه برخه د نشه یي توکو اړوند د جرمونو پورې تړاو لري. سیستان او بلوچستان چې د ایران یو له وروسته پاتې ولایتونو څخه دي، د نشه یي موادو د قاچاق یو له مهمو لارو ګڼل کیږي.